دغه شانتي عثمان عمر په نوم باندې ورور ته پوس کړی دی چې د قرباني ساروی د نورک شي او بیا دی وس نه کیږي غریب نو بیا څه کول پکار دي چې کله د قرباني ساروی تا واخصل او در نورک شو ان شاء الله تعالی الله په دې باندې اجر درکړي پېښوي الله رب العالمین زمون په زړونو فیصله کوي بس تا په وس کې یو ساروی ته د الله لپاره واخستل وسوره کېدل او بیا نه پیدا کېدل بس دا د الله رب العالمین تقدیری او فیصله او تانه وشو او ته په خپي او ته غواړي چې زه د الله لپاره بل د ساروی ذبح کم او ستا وس نه کیږي ان شاء الله الله رب العالمین تا ته د هغه ورکشي ساروی په بدله کې تا ته د قرباني اجر درکړي زمون رب العالمین ډیر رحیم ذات دی او په دې شیزونو مونږ ته الله رب العالمین اجر راکړي نو د دې د وجنه بعضی مليانو دا خبره ذکر کړی ده چې پتا باندې لازم ده د فقہ کتابونو دا ذکر کړی ده چې تا نه ساروی ورک شو نو پتا باندې لازم د لحاظه ته بل ساروی خامخا اخلي بل ساروی به خامخا اخلي بعضی د فقہ کتابونو دا مسله راوړی ده او د قرباني په مسایلو باندې چې د کوم مليانو کتابونه لیکلي دي خاص کر د احناف علماء ناغوی هم دا مسله ذکر کړی ده لہذا دی باندې څه دلیل نشته کته نه د قرباني ساروی ورک شو او بیا دی وس نه کېدل نو بس په دې باندې بتاته ان شاء الله تعالی الله رب العالمین اجر درکړي